دا یقیني چې ډیر وزن لري او د مسؤل په خبره دا تقریبا 8 کیلو ده. نمونش اینجاست. هر کس به قصد خرید آمده باشه دست خالی نموره. تنوع زیاده خدا رو شکر. د سی جی ټین پښتو ټولنې هندارې پروګرام درنو کتونکو سلامونه احترامات مې ومنئ هیله ده چې روغ او جوړ خوشحاله بیاست. زه عزت الله احمدزی تاسو لپاره په یو بل پروګرام کې نن په خدمت کې حاضر شوی یم. غواړم چې نن تاسو ته وطني تولید بخارۍ په اړه بشپړ معلومات درکړم. تاسو هم د دې پروګرام تر پایه راسره پاتې شئ. دا 12 سال میشه. 12 سال میشه شروع کردیم. اون تو به حد آزمایش بود چون ما اولی که فابریکه بود که آزمایش بود ندانم کاری زیاده. هر کاری که میخواید بکنید برای اولین بار در مملکت ندانم کاری زیاده. من تو 3-4 ساله که ما دیگه کمربسته شو کردیم در کار. که برای ثابت شد که تنیستی میره. تنیستیمو مردم هم پسند کرد. پسند کرد حالا کس نمیپرسه که به درد میخوره یا نمیخوره. جز داخلی پیوش پایین یا بالا کسی دیگه نمیپرسه. همه دیگه قبول داره و ما هم تولید میکنیم. خدا رو شکر خود دولت پسند کرده. دولت حمایت میکنه، حمایت خوب میکنه. وزارت داخله، وزارت دفاع، پارسال وزارت دفاع از ما خریدن. از ما و 2 تا فابریکه دیگه 12000 خریدن. 12000 پای بخاری. 12000 پای بخاری شوخی نیه. این سال 6000 پای خریدن. که بیشترش از ما خرید 5000 شما فروختن وزارت دفاع. یعنی یک رقمی قابل توجه بسیار عالیه. ما الان اما 18000 امی بخوره در 18000 بود زمان. حالا ما رسیدیم در 5000 در نرخ پرچون. عمده میدیم 4500 4500 4600 4700 دیگه پا. اول از کجا شروع می شود که مثلا شروع میشه؟ آهن خام اونجا بروشکاری میشه. قدر کارمند دارین اینجا؟ تقریبا فعلا حدود 30 تایی هستن. از 30 تا 40 نفر تا 50 نفر متغیره. مستقیم. غیر مستقیم دیگه داریم دیگه. این ماشینا رو از ایران آوردیم. یک قسمتش از ایران یعنی خروج میکنیم. فرمایش که به شما روزانه تا 100 پای بخار درست میتونیم. 100 پای تولید. آره تولید داره. آره مثلا تولید تا 100 پای تولید میتونیم قطعا. راحت. درنو کتونکو تاسو دغه جریان وکړه چې کوم ځای نه مثلا بخارۍ لومړی پیل کیږي او بیا پسې راځي. حاجي صاحب په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې کله دوی د سفارش وي یا غوښتنه وشي نو د ورځې دوی د 100 دانو بخارو جوړولو ظرفیت لري، دا توانایي لري. میبخشی اسمتون چی است؟ علیداد. ها؟ علیداد. 5 سال میشه. 5 سال میشه. این 5 سال فقط دمی بخش هستی که کار میکنی؟ در بخشه. در بخش؟ در بخشه. بروشکاری شه دیگه. بروشکاری هم مثلا که جلوتر باشه میریم بخش دیگه جایی. خواست ما هم است که مملکتمون خوب باشه، کار باشه، همه خوب باشه دیگه. اینجا جای رنگ است. آره. قسمت رنگه. درنو کتونکو اوس کاکاو دلته هغه ځای چې بخارۍ پکې رنګ کېږي هماغه ځای ته راننوتلو له ده څخه به واورو چې کوم ډول رنګ درنو کتونکو دا هغه ځای ده چېرته چې دغه بخارۍ جوړې شوي دي او رنګ کېږي. کارګر هم دلته لګیا دي، دوی هغه خپل مسئولیت سرته رسوي، بخارۍ رنګوي. اینجا رنگ میشه دیگه کلا. خدمت شما از اونجا که شما توضیح دادم برای شما بروشکاری صورت میگیره، ممتاز نقطه جوش صورت میگیره. نقطه جوش که قسمت آمده این قسمت اینجا رنگکاری میشه. اینجا رنگکاری میشه. بعد یک رنگ شد از این آمد بیرون دوباره اینجا طراحی میشه. طراحی میشه. دیزاین میشه. دیزاین باز خشک شد دوباره این موبایل کراماره از دیوم که خب پخته شده. که گلاش دیگه نپرست پردو خلاص بشه. پخته شود. اونجا داخلش گرم است چی رقم؟ داخل زیر 950 درجه حرارت ده.
درنو کتونکو تاسو ګورئ دا یقیني چې ډیر وزن لري او د مسؤل په خبره دا تقریبا 8 کیلو ده. حدوداً 3 سال. 3 سال میشود. راضی هستین، خوش هستین که اینجا براتون یک زمینه کار فراهم شده؟ بله. شکر خدا است که بدار چیزی که خدا خیر می‌کنه. بالا و چیش تقریبا دیگه چیزایی که در کارخانه می‌بینی بالا هستیم. کلش بالا هستیم. فعلا مصرف چی است؟ برای ما تشریح بده که چی است؟ اینش چولن است، لالا سر بخوری که ناز میشه و اینش چولن است. بله. تقریبا تکان ماشین اگه بلد نباشه. دا غځای ده چیرته چې موږ موقعیت لرو دلته 2 ځل په کوره کې دغه لومړی چې رنګ کېږي بخاري ایښودل کېږي تر څو ښې پخې شي. له هغه وروسته چې کله ډیزاین پرې واچول شو یا هغه ګلان پرې جوړ شول له هغه نه وروسته بیا کورې ته ځي تر څو بیا ګرموالی ورکړل شي تر څو د دې دغه رنګ لاړ نه شي، هغه ګلدانونه چې پرې رسم شوي دي هغه ختم نه شي. مشکلات عمده در 2 بخش داریم. اول که در برق داریم، در برق خیلی مشکلات داریم. مثلا دوم چیز اصلا افغانستان بانک نداره، سیستم بانکیش بسیار ضعیفه، بیخی خرابه. سیستم بانکیش نیه. یک کشوری که مثلا بخواد مشروع صنعتی درست کنه باید سیستم بانکیش قوی بشه. باز دولت میخوایم که همین سیستم بانکی رو درست کنه و سیستم برقه. درنو کتونکو دا پلورنځای ده چې د دې شرکت بخارۍ پلورل کېږي. که له ښاره خلک راځي یعنې دلته پرچون باندې هم دغه ساحې خلکو ته ورکول کېږي، پرچون باندې هم خرڅېږي، ولې تر ډېره په دغه پلورنځي کې چې دي ټول په عمده پلورونکو باندې پلورل کېږي چې هغه له ښاره راځي یا د ولایاتو نه کوم څوک راځي. ورځو دغه پلورنځي څخه هم لیدنه کوو. بله نمونهش اینجاست. هر کس به قصد خرید آمده باشه دست خالی نموره. تنوعش زیاده خدا رو شکر. سودا میکنیم، غذا مراعات میکنیم، مراعات کردیم و خلاص مردم راضی خدا رو شکر. نه وزن فرق نمیکنه، وزن فرق نمیکنه. یک استاندارد است. یک استاندارد، کلا یک استاندارد. ما رقم نزدیک 50 تا گل داریم که در هر فروشگاه چیزی ما گلی ما از هر گلی ما 2 دانه بخاری هم که بدیم میشه 100 دانه بخاری. بالا پلانا ایده میگه که این است تقریبا وسایل خانگی گفته میشه. حالا ما یک بخاری زغال سازسوز اینجا جور کردیم در صورتی که نماز کامل نیست. ما گازمون خوب شوا برای بخاری‌های دیگه، بخاری‌های نو هم جور می‌کنیم، بخاری‌های مثلا گازی، بخاری‌های گازایلی، بخاری‌های هزیمی، وسایل خانه کلا مثل شرکت‌های کشورهای دیگه. مثلا یخچال فریزر بگیر، جارو برقی بگیر، یخچال‌های دیگه بگیر، لباسشویی‌ها بگیر، تبدیل شرکت خیلی می‌خوایم بکنیم تبدیل یک شرکت بزرگی وسایل خانگی کلا. خدمت شما عرض کنم که ما پلان از ما کلا اینه که روی مملکت خودمون رو بیشتر کار میکنیم، روی مردم خودمون تکیه میکنیم نه روی دیگه. بعد وقتی که از کیفیت کارمون بالا رفت مردم خودمون پسند کرد اون خود به خود میه. ما فعلا روی کشورهای دیگه اصلا تکیه نمیکنیم. به جنوان امرا دوره، هم که توانایی خیلی زیاد میخواد که ما نداریم فعلا. فقط روی مردم خودمون تکیه میکنیم. روی دیگه تکیه نمیکنیم. باز اینا که خبر رونق پیدا کنن اونا خود به خود میه. مثلا الان هم کشورهای دیگه ما همین سال گذشته چند در پیش از خود ایران هم تقاضا داشتیم راستی از خود ایران. با وجود که ما خیلی چیزا از اونجا میریم ولی برعکس ما تقاضا داشتیم از خود ایران. که حالا هم دال پیگیری هستیم که چطور شد، کی بود، چطوری شد. همین سرمایه‌دارا و کارخانه‌دار به تولید کنه، مردم خیلی کاکا استقبال می‌کنن. استقبال مردم خیلی خوب، خیلی مالیه. یه ذهنی منفی قبلا بود که در افغانستان چیز تولید نمیشه از بین رفته. حالا همه مردم همین ثابت شد در افغانستان تولیدات صورت میگیره، تولیدات خوب صورت میگیره و مردم راضیه. مردم راضیه، مردم خوب استقبال میکنه. مردم از کلا مردمی وطن دوست و وطن پرست هستن. بسیار کاکا استقبال میکنه. ما استقبالش دیدیم دیگه. خیلی کاکا میخره، اگر تولید ما کم نیه. سالانه هزاران پایه تولید میکنیم. اون همه‌اش هم مردم بدونی که ایراد بگیره، بدونی که بانه بگیره میخره. همیشه از ما تشکری هم بکنه.
بسیار خوش شامل. پیام عالی بود. درنو کتونکو تاسو د کاکا ښایسته پیغام واورید د ویل چې دلته نه یوازې چې دوی بخارۍ تولید کوي زموږ نور هیوادوال نور سرمایه‌ګزاران چې تجاران دي هغوی کوم تولید چې کوي دوی باید دغه خپل وطنوال بیرته هغه سپورټ کړي او دی په دې برخه کې راضي هم ده چې موږ خپل وطنوالو سپورټ کړي او د خپل وطني تولید څخه استفاده کړې ده. نو هیله ده چې د نن پروګرام تاسو د خوښې وړ ګرځېدلی تر بیا او بل دغسې پروګرام چې زه به ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. تاسو هر چېرته چې یاست خوښ او بریالي اوسئ. الله مو مل شه.